السلام علیکم ورحمت الله. نن درته ان شاء الله په یو ویډیو کې د الله په فضل سره د پښتو لوستل زده کوم. اکثره خلک دا ورته یو ډېر غټ تشویش وي چې د پښتو املا او انشاء موږ سره کم زده کوو، د لوستل سره کم زده کوو. په دې کې میاشتې تېري یو لیکچر ان شاء الله کافي دی. فقط دومره وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. که تاسو چېرته زده د پښتو لیک او لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل نه لرئ، بیا دغه چل زده کوي، طریقه زده کوي، په همدې طریقې سره چې کوم نفر دا ورته یو غټ مشکل وي چې لوستل سره کم زده کوي، په همدې طریقې سره ورته بیا وښایي، یا په کور کې ماشومانو ته په همدې طریقې سره چل وښایي. انشاءالله دغه یو درس په دې لپاره کافي کیږي چې تاسو به د پښتو لوستل کولی شئ. د هرې ژبې لپاره هم دا طریقه ده. دا یوازې د پښتو لپاره نه، د انګلیسي لپاره هم ده، او دا د جرمني لپاره هم ده، فرانسې لپاره هم ده، د فرانسوي ژبې د دري لپاره، عربي لپاره، هر ژبه تاسو زده کوئ طریقه یې په همدې شکل باندې ده. اول د هر څه نه مخکې چې کله د یو ژبې لیک او لوست زده کېږي، نو اولنی کار به دی چې تاسو به حروف زده کوئ د دې ژبې. د دې ژبې حروف په ویلو او په لیکلو باندې دا باید ستاسو زده وي. او نه یوازې دا دوه خبرې، تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې د دې هر حرف اواز باندې ځان پوهول دي. نوم نه، دا مشکل چې جوړ له د همدغه ځای نه جوړ له چې کله یو څوک لوستل کوي نو دا چې کوم حرف ته ګوري دغه حرف نوم ذهن ته راولي. مطلب لام دی، نو اسلام کې د لام اواز هم دی، د میم اواز هم پکې دی. چې کله موږ لام ولیکو نو دا ورته یو ډېر غټ مشکل دی چې دا اوس سره کم وایم، نو دا مهمه نه ده. د دې ترڅنګ مهمه خبره تر ټولو دا ده چې تاسو د دې هر حرف د نوم سره اواز وپېژنئ. اواز دی تر ټولو مهمه خبره ده. اوس دغه د پښتو ژبې حروف، ټول حروف ما تاسو ته لیکلي په تخته باندې. د دې نومونه به زده کړئ. ګوره الف، ب، پ، ت، ټ، س. په عربي کې چې دی با ویلی کېږي، تا ویلی کېږي، په پښتو کې مونږ ب یا ت وایو. نو الف، ب، پ، ت، ټ، س، جیم، ج، ح، خ، څ، ز، دال، ډال، زال، ر، ړ، ز، ژ، ګ، سین، شین، خین، سواد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، ګاف، لام، میم، نون، نون، واو، ه او ی. او زه په دې انشاءالله مطمئن یم چې د حروفو نومونه به د اکثره خلکو زده وي. اوس موږ څه کوو؟ موږ د دې هر حرف اواز پیژنو چې دا په یو کلمه کې کله راشي د دې اواز باید د سره رقم وباسم. ځکه په کلمه کې چې کله ته دا حروف یو ځای کې او دا لولې یا یې لیکې، نو ته به د دې نوم په نظر کې نه نیسې، بلکې د دې اواز به په نظر کې نیسې. ځکه دغه حروف خپله څه شي دي، دا د یو اواز نمایندګي کوي. دا کومې خبرې چې موږ کوو، دا، کو، می، خبرې چې موږ کوو، اوازونه دي. یو اواز سره نښلول کېږي، د دې نه کلمه جوړېږي، کلمې یو ځای کېږي، د دې نه یو جمله جوړېږي. نو ته باید د هر حرف لپاره اواز وپېژنې، او چې کومې خبرې کوې د هر اواز لپاره بیرته نښه او حرف وپېژنې چې کومه خبره زه کوم دا باید زه څه رقم ولیکم. اوازونه به ته په نظر کې نیسې، یو اواز به سره یو ځای کې. نو تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کله مو حروف زده کړل، د دې نومونه مو زده کړل، په لیکلو باندې مو وپېژندل، اوس به د دې اوازونه تاسو زده کوئ. نو الف چې دی دا ا تلفظ کېږي، ا. ب، ب، پ، پ حرکت نه لري چې با یا بو یا بی حرکت به وروسته موږ وایو چې دا اوس د بل سره څه رقم یو ځای د بل سره موږ څه رقم ونښلوو. دا په خپل ځای باندې ولاړ یو اواز ورکوي چې حرکت نه لري. الف دی ا، ب، ب، پ، پ، ت، ت، ټ، ټ. نو ته اوس د دې نوم ته مه ګوره چې نوم یې ټی دی، دې اواز ته وګوره چې اواز یې څه دی، ټ. د دې نوم ته مه ګوره چې نوم یې س دی، دې اواز ته وګوره س. په عربي کې چې دی بیا اواز بدل ورکوي، په پښتو کې د سین په رقم باندې اواز ورکوي، څه ویلی کېږي. جیم، ج، چ، چ، ه، ه، خ، خ، څ، څ، زی، ز. په دې ځینو حروفو کې اکثره خلک مشکل لري، دا په لیکلو باندې نه پېژني. اکثره دا د پښتو ځانګړي توري چې دي، نو دا کوم چې تاسو نه دي زده دا بیل وباسئ. دا د لیست په شکل باندې، مثال ټ نه پېژنئ، دا ټ تی وباسه، ځان سره ورقه کې بیل ولیکه. دا چی تی وباسه، بیل ولیکه. دا څی وباسه، دا زی وباسه، بیل ولیکه. نو هلته بیا پریکټس په وکړه چې په اسانۍ سره دې زده شي. کوم چې زده دي هغه خو داسې زده دي، دا کوم چې نه دي زده دا تی وباسه. نومونه او اوازونه دواړه زده کړه.
ها دا زید در زید دی نوم دی आवाज مهم دی आवाज څه دی ز چې کله یو کلمه کې راشي دی आवाज به ز دال د د ز ر ل ز ژ گ س اوس د دې نوم دی سین خو چې کله په کلمه کې راځي ته بر دی आवाज ته فکر کې आवाज څه دی س د دې आवाज ش دا خین دی نو می خین دی आवाज څه ور کوي خ دا د आवाज دی دا سواد ویل کېږي سواد د دې نوم دی چې په عربي کې आवाज یو رقم دی او په پښتو کې د سین په رقم आवाज تلفظ کېږي صابر پښتو کې موږ ساده وایو د سین په رقم باندې وایو په عربي کې به بیا سو تلفظ کې چلته تلفظ بدلیږي موږ د پښتو لیکلو زده کوو نو د پښتو په رقم باندې سین او سواد او سی دا ټول یو رقم ویل کېږي دا ضاد دی په عربي کې आवाज بدل دی په پښتو کې د ز په رقم आवाज ورکوي ز اوس موږ وایو ضابط و ضابط چې کله وایو په ضاد سره لیکل کېږي خو د عربي تلفظ موږ نه کوو موږ د پښتو تلفظ کوو د پښتو تلفظ زال زی زوی زواد دا ټول یو رقم ویل کېږي ز تلفظ کېږي دا توی ده د عربي تلفظ بدل دی په پښتو کې د ت په رقم ویل کېږي دا ویل کېږي ته دا ویل کېږي ته موږ چې وایو توتی ته دا زوی ده په عربي کې आवाज بدل دی پښتو کې د ز په رقم आवाز ورکوي ز دا عین دی ع دا غین دی غ ف ق ک گ ل م ن ن و ه ي دا आवाजونه دا आवाजونه په نظر کې ونیس زده شو د حروف نمونه او د حروف आवाजونه باندې پوه شو بس چې هغه څه رقم نومي د نوم نه معلومیږي چې دا رقم आवाز هم دی حرکت مو ورکوه صحیح شو سین دی څنګه आवाज ورکوي س سواد دی څنګه आवाज ورکوي س چی دا څنګه आवाज ورکوي چ تی دا څنګه आवाज ورکوي ت عین دا څنګه आवाज ورکوي ع زال دا څنګه आवाज ورکوي ز په پښتو کې ب دا څنګه आवाज ورکوي ب الف دا څنګه आवाज ورکوي ا आवाजونه زده شو اوس چې د आवाजونه زده شو اوس پڅ کې اوس نخلو د یو بل سره نخلو تر څو کلمات جوړه کی متوجه شیخه کله چې حروف یو ځای کوو دلته مهمه خبره داره چې په هر ژبه کې خپل کومکی توري یا حرکت ورکوونکي توري لکه په انګلیسي کې موږ واولز لرو ا ای آی او یو په پښتو کې څلور کومکی توري به تاسو وپېژنئ یو الف دی یو واو دی یو ه ده او یو ی ده دې څلور تورو ته کومکی توري ویل کېږي څه کومک کوي ډېر غټ کومک کوي هغه کومک دا دی چې دغه حروف دا یو حرف ته حرکت ورکوي لکه موږ حروف ویل اوازونه مې زده کړه ب ت س ج ک م ن اوس دا حرکت دې ته ورکول پکار دي تر څو دا حرکت وکړي چې بل ورسره ونښلو بل ورسره یو ځای کړو نو د حرکت لپاره دا څلور توري باید تاسو زده الف واو ه او ی او د دې په کار باندې هم تاسو ځان پوه کړئ چې دا ډېر یو مهم کار ترسره کوي هغه مهم کار یې دا دی چې دا الف کله د یو حرف سره راځي د دې حرف आवाज به جګوي چې په عربي کې دې لپاره زبر راځي لکه دا ب ده که نه ب دا خپله په خپل ځای باندې ولاړ ویلی کېږي ب په عربي کې چې دې ته موږ حرکت ورکو دلته زبر ورکو نو ب تې جوړ شي زیر ورکو بی تې جوړ شي پیش ورکو بو تې جوړ شي دغه رقم په پښتو کې هم موږ د یو حرف ته حرکت ورکو تر څو دا حرکت وکړي او بل ورسره یو ځای شي نو په پښتو کې چې کله موږ یو حرف ته پورته حرکت ورکو الف ورسره یو ځای کوو څنګه حرکت یعنی ا د دې حرف आवाज موږ جګو ا الف به ورکو ب ده صحیح شو دا ب ویل کېږي دې نه اوس با جوړ کا الف ورکا چې کله د ب ته الف ورکړ نو د دې आवाज ته معلوم دی ب الف سره ا اوس आवाज وکړه با دغه رقم به هر حرف سره هم دا طریقې تی دې الف ورته ورکا تا جیم دې الف ورته ورکا جا سین دې الف ورته ورکا سا شین دې الف ورته ورکا شا میم دې الف ورته ورکا ما کاف دې الف ورته ورکا کا نون دې الف ورته ورکا نا واو دې الف ورته ورکا وا ی دې الف ورته ورکا یا ماته یو څو حروف لیکل نو ټول په همدې طریقه دي
با تا تا سا جا چا زا څا خا سا شا زا را څومره حروف چې دي هماغه حرف اواز دې زده دی چې الف راغی اواز یې جګ کا پورته اکثر په دې او کې خلک غلطیږي چې الف راځي د دې حرف اواز به جګي دا څنګه ویل کیږي با تا جا سا شا ما کا نا وا یا هماغه حرف اواز نظر کې نیسو پورته اواز جګو اوس د یو حرف سره چې وو کله یو ځای کېږي دام حرکت ورکوي خو مخکې حرکت ورکوي او چې کله یو حرف کې او د واو مختلف ډولونه دي یو او ویلی کېږي او ویلی کېږي او ویلی کېږي لنډ ویلی کېږي نو موږ خیر دغه عمومي زده کوو هغه نور هم سره لږ لږ وایو ځکه اولنی درس دی په دې کې انشاءالله هغه مشکل هم حلیږي اوس وو چې کله دا ما ولیکه بې دا ب شو چې الف مو ورسره ورکه با تې جوړ شو اوس که دې ته وو ورکمه نو دغه وو چې دی او دې طرف ته حرکت ورکوي نو د ب نه څه جوړ شو بو یا باو باو یا بو دا دوه اوازونه زده کوي بو یا باو بیا به کلمې ته ګورو چې دې کلمه کې اوس څنګه اواز ورکوي تی دا واو دې ورسره کو تو یا تاو جیم دې واو دې ورسره کو جو یا جاو سین دې واو دې ورسره کو سو شین دې لکه سوپ سوپ لیکي اوس خو سو دې زده دی په ورسره کا خلاص توت تو دې زده دی بله تی ورسره کا توت شو صحیح ده جماعت جو ما ت ټوله کلمه دې زده شوه اول جو دی د جو سره کمی دا جو شو بیا ما دې دلته زده کو جمعه اوس په اخره کې ت حرکت نه لري صرف تی ته تی حرف پسې ولیکه جماعت کلمه دې زده شوه جومات کله چې وایي جومات اوازونه بیل کا اول اواز څه دی جو بیا څه دی ما ښه جو جیم دی د دې جنه جیم خو د جیم اواز ورکوي جیم مې ولیکه دا خو ج شو جو دې څنګه جوړ کم جو نو او لپاره وو ورکو جو ښه جو وشو جو ما اوس ما دی م د م لپاره به زه میم ولیکم دا م شو خو د دنه ما څنګه جوړ کم اوس نو چې هر ته حرکت ورکو پورته الف ورکو ما نو جو ما دې ځای پورې شو جمعه اخر کې ته پاتې شو چا ویل چې سخت دی یو لیکچر کې انشاءالله د اول نه تر اخره پورې وګورئ لیکل او لوستل د پښتو دا به هم زده دغه رقم میم دی وو ورسره کا مو یا مو کاف دی وو ورسره کا کو یا کو اوس ته لیکي کور سخته خبره خو نه ده اول شی شو کو اول کده ښه د دې کنه کو څنګه جوړ کم او واو ورکه کو اخر کې څه پاتې شو ر ورکه کور ته مور لیکي مور نو مو میم واو صحیح ده دا میم واو مو اخر کې ر ورکه مور صحیح ده ته بابا لیکي با دوا اوازونه دي یو ځل با بل ځل با نو کته صرف بی ولیکي دا خو بشو دا خو با نه دی د دې بنه به ته اوس با جوړه څنګه ته با جوړ کم الف ورکا با اواز جګ شو خا یو ځل با وشو همدغه با راواخله بی ولیکا نو دوه دفعې با شو نو چې یو ځل با او بل ځل با څه شو بابا اوس کاکا لیکي کا دوا اوازونه دي نو یو ځل کاف الف کا بل ځل کاف الف کا ماما لیکي یو ځل میم الف ما بل ځل میم الف ماما ته بابو لیکي بابو نو یو ځل با دی او بل ځل بو دی نو با چې لیکي بی الف با شو اوس به بو لیکي بیا به بی الف نه ورکې بو نو بیا به ولیکي او اواز لپاره به وو ورسره کې نو دا څه شو بابو نون وو نو وو او یې وو یو یا یو نظر کلمې ته به بیا ګوري دې باندې پوه شئ اوس به راشي هې ته دا هې چې دا هم د حرکت لپاره کارول کېږي معمولا د کلمې په آخر کې او د حرف د پورته حرکت ورکوي خو لنډ د الف کار همداره چې اواز پورته بوځي او د هې کار همداره چې اواز پورته بوځي خو الف اوږد ویلی کېږي او هې لنډ ویلی کېږي لکه بې ته ما الف ورکو دا شو با خو که بې ته زه هې ورکم دا به شي با لږ به اواز جګي با او با یا ب
هی دو آوازونه لري، یا چې د آواز لږ جګی یې بیخي نه جګی، هغه خپله چې څنګه آواز دی هماغه رقم ویلی کېږي. نو چې کله بې ته هی ورکړه دا شو با او یا ب یا با. پی ده هی د ورته ورکړه یا ویلی کېږي پا، لکه مثال موږ لیکو چاپا، او یا چې دی په کور کې په چې لیکي دا پی به ولیکو هی به ورکړي، ځکه آواز جګیږي نه، پا نه دی په. چې په د لږ حرکت دی هی ورته ورکړه. دغه رقم جیم هی یا به ویلی کېږي جا، لکه باجا، صحیح ده باجا. او یا به چې دی ج ویلی کېږي خپله ج. سین دی هی ورته ورکړه س یا سا، شین دی هی ورته ورکړه ش یا شه، میم دی هی ورته ورکړه ما، لکه جامه او یا م. کاف دی هی ورته ورکړه کا یا ک چیرته ته راغلی، ک چیرته ته راغلی. نو ګوره ک کاف هی چیرته کلمه د ورسره ولیکله، بیا ته نو ته کلمه خو همدا تی ولیکه هی ورسره که که نه، دا ته شو ته یا تا. نون دی هی ورسره که نه یا نه، واو دی هی ورسره که وا یا و، یې دی هی ورسره که یا ی. اوس راځو یې ته. که چېرته ته د دې حرف حرکات ښکته بوځي، لکه په عربي کې زیر اواز ښکته بوځي، ای چې دا یاګانې مې په پنځه ډوله باندې دي، یو بارک ویلی کېږي، یو ډک ویلی کېږي، یو جوخت ویلی کېږي، یو دوه ټکو اوږدو والا دی، یو دوه پلن والا دی، یو لکیداره ده، بل حمزاداره ده، چې هر یو خپل خپل اواز لري. موږ هغومره ډیپ پکې نه ځو، بس دومره چې پوه شو چې دا یې څه کار کوي. دغه کفایت کې چې یې اواز ښکته بوځي، چې یو د زده کړه نور د به خپله زده کېږي فرق سره، اواز ښکته بوځي ای. صحیح ده. اوس بې دې ولیکله دا ب شو ب. نو د دې ب سره چې ته کله یې یو ځای کې نو دې نه به جوړ شي بي. تی ده یې ورسره که تی، جیم دی یې ورسره که جی، سین دی یې ورسره که سی، میم دی یې ورسره که می، کاف دی یې ورسره که کی، تی دی یې ورسره که تی، واو دی یې ورسره که وی، یې ده یې ورسره که ی. اواز ښکته بوځي. څلورو حرکتونو باندې به ځان پوه کړي. آ او ا ای. نو چې کله یو حرف اواز داسې راتو چې آ الف ورکوه، کله چې یو حرف اواز داسې راتو چې او واو ورکوه، چې کله اواز د یو حرف داسې راته چې ا یا ا بیا هی ورکوه، ها یا خو اخر کې دا هی نه ویل کېږي، د الف رقم اواز ورکوي ورته، چې ای یې ورکوه. بیا چې هر حرف هماغه بل ورسره ونښله بس یو کلمه ته جوړه شو. مثال ته اوس لیکي بابوجي، ولیکه کمنټ کې همدا اوس بابوجي ولیکه، په حروفو باندې تقسیم کا، با بو جی. دې نه راواخله، با دلته پیدا که، صحیح شو، بو دلته پیدا که او جی دلته پیدا که، سره ونښله یو ځای کا، کلمه شو. اوس راځه لږ پریکټس کړو. زه لیکم ماشومان، ماشومان، اوازونو باندې تقسیم کړه. اول اواز څه دی؟ ما، میم الف. ځکه که یوازې میم ولیکم او شین ورسره یو ځای کړم نو دا خو ما نه شو که نه. دنه اول ما جوړ کا. ما به دې څنګه جوړی؟ ما به دې په الف باندې جوړی، ما ډایرکټ به ورسره شین نه نښلی چې ته وایې چې ما شو میم دی او بیا شین دی، نه، اواز به مکمل کې، ځان به مطمئن کې چې دا ما شو که نه شو. اوس که یوازې میم دی ولیکو او شین دی ورسره که نو میم ته دې حرکت ورنه که دا ما نه شو، دا م په خپل ځای میم شین ډایرکټ یو ځای شو مش. اوس ته ځان مطمئن کې چې دې نه ما جوړ کا نو الف به ورکې خما شو. چې ما دې ولیکه اوس ما شو نو یوازې شین به نه لیکې، یوازې شین چې دې ولیکه خو دا ش شو، د دې ش نه اوس شو جوړ کا، شو واو ورکه ورته، الف نه، که الف دې ورکه بیا شا، واو ورکه شو، ښه دې ځای پورې څه شو؟ میم الف ما او شین واو شو، ما شو.
ها ماشو ما بل ځل ما راغی دا ما راواله دلته ولیکه دې ځای پورې څه شو ماشو ما نون आवाज پاتې شو صرف نون الف باندې ورکه چې الف دې ورکه ګوره ما شو ما نا دا आवाज هم دې چې کدا مجي غوا دا په خپل ځای باندې ولاړ دی ما شو مان ولاړ کدا طریقه مو خوښه شوه په همدې طریقه باندې مو زده شو انشاءالله بل ساعت کې به د انګلیسي لوستل زده کوم په همدې شکل سره تاسو کمنټ کې ولیکئ ماته چې زه مطمئن شم چې دغه طریقه مو خوښه شوه یا نه دا طریقه صحیح ده که نه تاسو بله ښه طریقه زده ماته وښایئ زه هم پرې ګټه واخلم یو چاته هم خیر ورسېږي چاته به په ښه شکل سره انشاءالله زده کړو اوس زه لیکمه توتان ښه تو تا تو تی واو بیا تو وشو تا تی الف توتان زه لیکم ماران ما را اول ولیکم ما میم الف ما را ری الف مارا نون ورکم ماران زه لیکم باران نو ګوره با بی الف را ری الف نون باران زه لیکم یاران یا داره ها یا الف بیا لیکم را هم دې سره ری الف را یا را صحیح شو او زه لیکم په واو کې زه لیکم بوټان بوټان نو ګوره اول سر کې بو بې واو به لیکي ښه با خو نه دی که نه بو نو بو بې واو تا تی الف بوټا صحیح شو او زه لیکم ناروغ نو ګوره نا روغ نو نا نون الف رو ری واو او غین نو دا شو ناروغ اوس تاسو ولیکئ په کمنټ کې وره یو خو به دا ولیکئ چې بابوجي څنګه ولیکو بابوجي او بل ولیکئ چې کارونه بابوجي او کارونه دا دوه کلمات تاسو اوس په کمنټ کې ولیکئ ډېره مننه همدې باندې پریکټس وکړئ هر قسم مشکل سره مخ شوئ موږ سره شریک کړئ انشاءالله موږ ورته رسېږو السلام علیکم ورحمة الله